د چین د بیجینګ ښار د مرکزي کرښې عمومي اوږدوالی 8.8 کیلومتره ښودل شوی او د نړۍ د ښارونو تر ټولو اوږده لرغونې مرکزي کرښه بلل کیږي. د بیجینګ د کلتور لومړی فورم د جولای په 25 نیټې پیل او په 26 نیټې پای ته ورسید. د بیجینګ د کلتور فورم د بحثونو منځپانګه د نړۍ د کلتوري اثارو په لیست کې د بیجینګ د مرکزي کرښې په شاملېدو ورټوله وه او د ډېرو پاملرنه یې راجلب کړې ده. راځئ له لوړ ځایه د دغې مرکزي کرښې په اوږدو کې پرتې لرغونې ودانۍ او ښکلې منظرې وګورئ.